د یو بادشاه واقعیا چې خپلې کشرې لور سره ډیر زیات ناروا کار وکړو او هغه بیا ځنګل ته ولېږله او یوازې پرېښوده، خو هغې سره بیا څه وشول؟ ویډیو تر اخره وګورئ. د یو بادشاه اووه لورګانې وې. یوه ورځ چې بادشاه ډېر زیات خوشحاله و، خپلې اووه واړه لورګانې راوغوښتې او ورته یې وویل چې ستاسو ټولو نه زه د یو سوال پوښتنه کوم او هر چا چې ما ته ښه جواب راکړو او هغه جواب زما خوښ شو نو زه به مې هغې لور ته انعام هم ورکوم. ټول په یو قطار کې ودرېدلې او ټولو ته یې وویل چې تاسو راته په نمبر باندې جواب راکړئ چې تاسو ته هر څه یعنې رزق څوک درکوي او تاسو ته جامې څوک درکوي او د ژوند نور سازو سامان او ضرورتونه مو څوک پوره کوي. د دې خبرې په جواب کې شپږو لورګانو وویل چې پلارجانه موږ ته خوراک هم ته راکوي، موږ ته جامې او کالي هم ته راکوي او د ژوند ټول ضرورتونه مو ته پوره کوي، ته زموږ شان او شوکت یې. کله چې بادشاه دا خبرې واورېدې نو ډېر زیات خوشحاله شو او شپږو لورګانو ته یې د هغې د خوښې شیزان ورکړل. کله چې وړې لور نمبر راغی نو هغې ته یې وویل چې ته د دې خبرې په باره کې څه جواب لري؟ هغې ورته وویل چې ما ته رزق الله تعالی راکوي او څه چې اغوندم هغه د خپل قسمت نه اغوندم او دغه زما نصیب دی. بادشاه چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات غوسه شو او ویې ویل چې ای کمبختې لورې، تا زما په بادشاهۍ باندې ناشکري وکړه، تا ته به ضرور د دې سزا میلاویږي. وړې لور چې دا خبرې واورېدې نو خپل پلار ته یې وویل چې څنګه ستاسو حکم وي ما ته قبول دی. بادشاه خپلو سپایانو ته حکم وکړو چې دا یوسئ او په یو ځنګل کې وغورځوئ. زه هم ګورم چې زما نه بغیر الله تعالی څنګه د دې مدد کوي او دا څنګه د خپل نصیب جامې اچوي. د دغه شهزادګۍ نه ټول سره زر او هر څه واخیستل او په ډېرو زړو جامو کې بغیر د څه خوراک او نور سازو سامان نه د بادشاه د حکم مطابق په ځنګل کې یوازې پرېښوده. خو داسې ښکارېده چې شهزادګۍ ډېره زیاته مطمئنه وي او په سکون کې وي، ځکه چې په الله تعالی باندې یې توکل کړی او ویل یې چې کوم رزق او عیش و عشرت الله تعالی زما په نصیب کې لیکلی وي هغه به ما ته ضرور میلاویږي. ټولو سپایانو دغه شهزادګۍ په ځنګل کې یوازې پرېښوده. شهزادګۍ په ځنګل کې لیدل چې څلورو اړخونو ته ونې او ونې دي. کله چې د ماسپښین نه ماښام کېدو والو شهزادګۍ فکر وکړو چې څه لرګي به راجمع کړم چې د شپې پرې اور بل کړم، ځکه چې د اور لګولو سره به ځنګلي ځناور زما خواته نه راځي او په دې طریقه باندې به شپه هم تېره شي. شهزادګۍ چې په ځنګل کې لرګي راجمع کول نو د دې نظر په یو جونګړه باندې پرېوتو. ویې لیدل چې د جونګړې نه بهر یوه چیلۍ تړل شوې ده او د ننه نه د ټوخي اواز راځي. اول خو شهزادګۍ ډېره زیاته حیرانه شوه چې په داسې یو ویرونکي ځنګل کې جونګړه څه کوي، خو چې کله دا ورنږدې شوله او جونګړې ته ورننوته نو ویې لیدل چې یو بوډا سړی په کټ کې پروت دی، ټوخیږي او د اوبو لپاره چغې وهي. شهزادګۍ خوا دې خوا وکتل نو ویې لیدل چې په یو ګوټ کې د اوبو منګی پروت دی. زر یې ګیلاس راواخیستو او دغه بوډا سړي ته یې اوبه ورکړې او ورسره یې ټوله جونګړه هم پاکه کړه. بیا وروسته دغه بوډا سړي د شهزادګۍ نه پوښتنه وکړه چې لورې ته څوک یې او په دې ځنګل کې ته یوازې څه کوې؟ بیا ورته شهزادګۍ ټوله قصه وکړه چې هغه دې ځنګل ته څنګه راغلې ده. بوډا سړي ورته وویل چې ته په دې جونګړه کې پاتې شه او زه ښار ته ځم، څه کار مې دی، سهار وختي به روانېږم او 8 ورځې به هلته په ښار کې یم، ته همدلته اوسېږه. په جونګړه کې د خوراک سامان موجود دی او سمندر هم دغلته نږدې دی، د هغې نه د څښلو اوبه هم راوړه. کله چې سهار شو نو هغه بوډا سړی ښار ته روان شو او شهزادګۍ یوازې په جونګړه کې پرېښودله. شهزادګۍ به د دغه چیلۍ نه پی هم لوشلې، نیمې به یې خپله څکلې او نیمې به یې بهر په لوښي کې ښودلې چې که د شپې کوم ځناور راشي نو هغه به دغه پی وڅکي او خېټه به یې مړه شي او خپله به بیا جونګړې ته راننوته او ویده به شوه. کله چې په وړومبني سهار باندې ولیدل چې دې کومې پی بهر ایښې وې هغه پی څکل شوې وې او هغې سره خوا کې یو ډېر قیمتي لال پروت او ورسره د مار نښې نښانې هم وې. بیا شهزادګۍ ته دا خبره ور یاده شوه چې کله یو مار ډېر زیات خوشحالیږي نو هغه ځان سره یو لال راوړي چې د هغې قیمت د سرو زرو نه او د نورو لالونو نه هم ډېر زیات وي. شهزادګۍ ډېره زیاته خوشحاله شوه او ویل یې چې کیدای شي دغه مار ډېر زیات وږی و ځکه یې د ډېرې خوشحالۍ نه لال دلته پرېښی دی. بیا هغې په راروانه شپه باندې همدغسې کار وکړو او پی یې کېښودې. کله چې سهار شو نو بیا یې ولیدل چې پی ختمې شوې وې او دغلته بیا یو لال پروت و. په همدې طریقه باندې کله چې دغه بوډا 2 شپې بهر تېرې کړې او په 8مه ورځ باندې راغی نو شهزادګۍ ځان سره 9 لالونه جمع کړي وو چې په هغې کې 3 دغه بوډا سړي ته ورکړل. ورته یې وویل چې دا لاړ شه خرڅ یې کړه او ځان سره د محل د جوړېدو لپاره مزدوران هم راوله او باقي 4 لالونه شهزادګۍ په خپله غاړه کې واچول او څه موده وروسته په ځنګل کې یو ډېر عالیشان او ښایسته محل تیار شو.
چې په دغه محل کې دغه بوډا او شهزادګۍ اوسېدل او دومره ښایسته و چې ثانیې نه وه. دوی ځان ته نوکران هم وساتل او د دنیا ټول نعمتونه د دوی په محل کې موجود و. په ځنګل کې شهزادګۍ د لرګو یو فیکټري هم جوړه کړه او غریبانانو به هلته کار کولو او د غریبانانو کاروبار ورسره هم روان شو او ډیر زر د دغه ځنګل نه یو ښار جوړ شو او د لرې لرې پورې د دې چرچې شروع شولې چې یو رحمدله شهزادګۍ پیدا شوې ده او د غریبانانو ډیر زیات مدد کوي. دا خبر تر بادشاه پورې یعنی د دې پلار پورې هم ورسېدو او د هغه په زړه کې د شهزادګۍ سره د لیدلو تلوسه پیدا شوه، خو هغه ته دا معلومه نه وه چې دا شهزادګۍ زما لور ده. بادشاه خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو لاړ شئ او وګورئ چې دا شهزادګۍ د کوم ملک ده چې دومره چرچې شروع شوي دي او خلک یې صفتونه کوي. کله چې سپاهیان راورسېدل او شهزادګۍ ته وویل چې بادشاه غواړي تا سره لیدل وکړي نو ته دربار ته راشه. شهزادګۍ چې کله دا خبر واورېده نو ورته وویل چې بادشاه ته ووایه چې ته پخپله دلته راشه، زه به تا سره ووینم خو په یو شرط باندې چې ټولې لورګانې دې هم ځان سره راوله. سپاهیان چې کله واپس بادشاه ته ورغلل او دغه پیغام یې ورته وویلو نو بادشاه وویل چې هیڅ خبره نه ده، زه به ورسره ملاوېدو لپاره لاړ شم او خپلې لورګانې به هم ځان سره بوزم. کله چې بادشاه د خپلو لورګانو سره د دغه شهزادګۍ محل ته راورسېدو نو دغه شهزادګۍ د بادشاه لپاره 7 قسمه خوراکونه تیار کړي او د هر قسم خوراک سره سره به هغې همغسې جامې هم اچولې او سره زر او لالونه به هم په غاړه کې چې دغه شهزادګۍ دې کار بادشاه او د هغه لورګانې ډېرې زیاتې متاثره کړې. بادشاه دغه شهزادګۍ ته وویل چې ته زما د لور غوندې نو ځکه ما ځان سره خپلې لورګانې هم راوستې دي، خو ته ماته دا ووایه چې ته پرده د څه لپاره کوې، زه غواړم چې تا ووینم. شهزادګۍ ورته وویل چې سمه ده چې ته غواړې ما ووینې نو زه غواړم ځان تیار کړم بیا راشم تاسو سره کښېنم. د بادشاه 6 لورګانو په خپل منځ کې خبرې کولې چې دومره قیمتي جامې او سره زر یې اچولې دي د دې نه زیاته به لا نوره څه تیارېږي، خو کتل یې چې دغه شهزادګۍ په ډېرو زړو جامو کې را روانه ده او د دوی خواته راغله او کېناسته. کله چې بادشاه سره کېناسته نو بادشاه ته ور یاده شوه چې دا خو زما لور ده. ورته یې وویل چې ته لا تر اوسه پورې ژوندی په ځنګل کې ته ځناورو نه یې خوړلې، ځکه چې کله ما خپل وزیران او سپایان بیا ستا په تعقب کې او ستا د خبر اخیستو لپاره راولېږل نو هغوی وویل چې د شهزادګۍ خو هلته نوم او نشان هم نشته، نو دا څنګه ممکن ده چې ته دې ژوندی یې. خو بیا هم بادشاه د ډېرې خوشحالۍ نه پاڅېدو او ډېر زیات خوشحاله شو او خپلې لور ته یې وویل چې شهزادګۍ را وغواړه، زه غواړم چې نن تا د شهزادګۍ نه خلاصه کړم او ځان سره د خپل کور ته بوزم. هغه چې هر څومره قیمت وغواړي زه ورکولو ته تیار یم، که زما ټوله بادشاهي هم غواړي زه یې ورکولو ته تیار یم، خو نن به زه تا یعنې د خپل زړه ټوټه ځان سره بوزم. کله چې شهزادګۍ دا خبرې واورېدې نو ورته یې وویل چې نه بابا جانه، همغه شهزادګۍ زه یم او ما تاسو ته ویلي چې ما ته هر څه الله تعالی راکوي او هر څه د خپل نصیب اغوندم، بس همغه الله تعالی زه د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسولم. زه نن ستاسو نه ډېره زیاته مالداره یم او د دې نه وروسته ورته ټوله قصه وکړه چې هغه څنګه د ځنګل نه تر دې ځای پورې راورسېده او هغې سره اوس هم 4 لالونه موجود وو. کله چې نورو 6 خویندو دا خبرې واورېدې نو په زړه کې ډېره زیاته تمنا او ارزو پیدا شو او فکر یې کوو چې کاش موږ هم هغه وخت ویلي وو چې موږ ته هر څه الله تعالی راکوي او د خپل نصیب اغوندو او همیشه مو د الله تعالی په ذات باندې یقین کړی او چې هغه په کوم حال کې ساتلو په هغې مو شکر کړی و. یقینا چې هغه ذات انسان یوازې نه پرېږدي. قدرمنو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي او تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي چې د الله تعالی په ذات باندې یقین ساتل پکار دي او څوک چې د الله تعالی په ذات باندې کلک یقین کوي نو الله تعالی دغسې لارې خلاصوي. ویډیو در سره لایک کړئ او پشتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې راتلونکې ویډیو تر تاسو په اسانۍ در ورسیږي. ډېره ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.